سلامونه ګران هیوادوالو، انشاءالله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. موږ د بیو بنسټ ټیم راغلي یو د کندهار ولایت نهمه ناحیه ده، د کوتل مورچه سیمه ده. دارالیتام ته راغلي یو چیرې چې د یتیمانو روزنه کیږي. د دوی لپاره مې د زده کړو برخه کې د کارتاسي مواد برابر کړي دي چې تاسې عملاً وینئ چې ورته تنظیموي او په دوی باندې بیویش چې بیکونه دي، کتابچې دي، همداسې رسامي کتابونه دي، جیومټري باکس ده، رنګي دي، قلم، پنسل پاک، پنسل تراس، دغه شیان چې په دوی باندې بیویش او دغه کومه مرسته چې ده د 150 د دارالیتام د شاګردانو لپاره مې آماده کړې ده. که څه هم د یتیمانو حق پر موږ باندې زیات ده، خو بیا هم که موږ له وس هر څومره پیل حاله کېدل د اوس لپاره هغه مرسته موږ ورته آماده کړې چې په دوی باندې بیویشو، نو تر پایه مو ملتیا وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يحادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحیم. د مولوی صاحب په اجازه شاګردانو موږ د بیبي بنسټ لخوا دلته راغلی یو او د کابل ولایت څخه راغلی یو. دا هم لومړی ځل ده چې قندهار ولایت ته موږ راغلی یو او تاسو ته هم د قرطاسیه یا دغه درسي موادو مرسته هم تاسو ته راوړی چې تر څو تاسو ښه په سهولت وکولی شئ درس ووایئ او دغه شیان چې موږ راوړی تاسو په ښه صحیح درست طریقه باندې ګټه پورته کوئ. که څه هم تاسو حق پر موږ ډیر ده، خو د دا نن وخت لپاره همدغومره د موږ له طرف نه ومنئ. نور وخت نه نیسم. تاسو د مشر د روزنتون مشر جناب مولوی صاحب نه ډیره مننه، د استادانو نه مننه چې تاسو باندې زیار باسي، زحمت باسي، نو له توجه نه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العلي العظيم. د بیبي بنسټ خیریه بنسټ مسؤل څخه ډیره مننه او د شر اخلاص کوو چې د زموږ دغسې دشتي ځای ته او بیا سرنوشته ماشومانو ته د دلې ځان راورسوي، رسندګي ورته وکوله او هر څه چې ده راوړي که لږ څه یې موږ په ډېر څه ځینې قبلوو په خاطر د دې باندې چې د اول وحلت یا اول وار دی. دغه زموږ ماشومان دا بې سرنوشته ماشومان دا هر څه ته ضرورت لري. د دا ماشومانو دپاره یوازې د کارتاسي مشکل نه، یوازې د بل مشکل نه، د دې هر مشکل چې سړی ورپره کړي دا به دنیوي او آخري د انسان دپاره ډېره سرمایه او ډېره ګټه وي. د دغو ماشومانو دپاره موږ په الحاله د لې اوس د سولري برق سیسټم نه لرو، ځکه چې ماښام چې پر دې باندې دغسې د ګروپانو د خوا څخه یو د قسم توره شپه یې زموږ د لاس ګروپان یا دغسې دا نور د بیټرۍ ګروپان هغه اکثره وخت کار نه کوي، دغه ورته برابر کړي دي او پاته څو دغه د دوی د اوبو د سره یو څه مشکل دی چې د اوبو غټ مشکل دی او بل د تفریحي ځای دپاره چې دا ساحه ډېره پراخه ده
او د دې ساحې دپاره واردة پکار دي د دې ساحې دپاره یو د شنګیا وي چې د دوی دغه روح ورسره تازه سي او د دوی خوشحالي ورسره پیدا سي. او دا ژمی را روان ده د ژمي په رارسېدو سره دا ځای ډېر په صحرا کې ده د ښار څخه یو اندازه وتلی ځای دی. دلته ډېر یخ وي ځکه تېر ژمی موږ دا یخ ولیدی. د دوی دپاره بوټونه وو، د دوی دپاره ګوټونه، د دوی دپاره چنکټان، د دوی دپاره هر هغه شي ته ضرورت څه چې کمپلي وو توسان. حالانکه چې بل ځای په 2 توسانو کې ګزاره کېدای سي په دا ځای کې په 3 کې هم نسي کېدلی. د دې دپاره د ژمي د بخارۍ او د داسې یو سیسټم دپاره چې سولري برق برابر سي، بیا نو د برق بخارۍ انشاءالله طریقه ورته برابرېدای سي، یا د بوټو بخارۍ. نو د دوی څخه یوه نړۍ مننه. او بیا هم د دوی څخه موږ دا غوښتنه کوو چې دغه ماشومانو ته باید ټول پاملرنه وکړو. دا یوازې زموږ مسؤلیت نه بلکې دا د ټول افغانستان مسؤلیت دی. یوازې بیا د کندهار مسؤلیت نه، بیا د ټول ولس مسؤلیت دی. دا د دولتي ځای دی. دولتي ځای دولت او عوام چې همکاره سي، یو موټ ځینې جوړ شي، بیا نو دغه ماشومانو دپاره پر وخت رسېدګي هم کېدای سي او د ماشومانو دپاره هر څه کېدای سي. ځکه دغه ماشومان دپاره موږ یو امبولانس ته مشهد ضرورت لرو چې روغتیايي مرکز موږ څخه لرې ده چې هغه دی پر موټرسایکله باندې په ژمي کې ورسوي، نو تر هغه نور مریضېږي. نو د دې دپاره هم دغه یاداشت دی د ځان سره یوسي. بیا به موږ رسمي په لاس ورکړو چې هغه زموږ ستونزې او مشکلات یې، خو دغه څه ناڅه چې په ګډه سره شریک کړو د دغه ولس په خاطر، د ماشومانو په خاطر، د دغه بې سرنوشته ماشومانو په خاطر چې دغسې بې بضاعته ماشومان دي چې هر څه د مادرتولو ضرورت لري. نو د دې څخه بیا یوه نړۍ مننه کوم، بیا یو جهان مننه چې دغسې ماشومانو ته توجه وکړه او دغه ماشومان یې په فکر او په نظر کې دي. د دوی دپاره اوس د قرطاسیې چې یو بخش یو ستونزه یو مشکل حل سو، ورپسې بیا د لباسي ده، ورپسې بیا د پرشو دی، ورپسې بیا هغه د ساحې پراخوالی دی. یو قسم د دوی تفریح او خوشحالي پکښې پیدا کړي په دې کې. ځکه یوازې سړی چې درسو ته ناست وي هم خسته یې، او شنګیا یو داسې صحرا ځای، یو دغسې ښه خوندور ځای، یو پراخه ساحه، دا د انسان فکر او دماغ نور هم پراخوي. نو د ده څخه بیا یوه نړۍ مننه کوم. ډېر ژوندی اوسئ. مننه، خیر اوسې مولوي صاحب. ماشومانو تاسو وخت نور نه نیسو، لمر هم ډېر تود ده. دا څه شیان هم چې تاسو ته راوړی رومال جان بیکه طرف کو په دغه بیکو کې تاسو ته هم مغوز کو بیکه قلم کتاب شد هرچی که د بیک موندین از دیگه دروازه شواز کو ایروی برشون ببین دغه بیکونه چې تاسو ته هم راوړی دا کتابچه ده، دغه د کالرینګ بوک ده، یا مثلا تاسو کولی شئ چې دغه کې رنګه هم تاسو ته راوړی چې دغه شیان تاسو رنګه کې د کتابچه نه ښه صحیح استفاده وکړئ، لیکنه پرې وکړئ. دغه رنګه هم تاسو ته راوړی. او بل دغه دغه د قلم د پنسل د پنسل پاک د پنسل تراش د دغه شیان هم تاسو ته راوړی. او د غټانو لپاره هم د رنګه په جای دغه پرکار یا کمیټري بوکس هم تاسو ته راوړی. نو دغه شیان در باندې ویشو او هیله ده چې تاسو هم ترېنه ښه په درست طریقه باندې ګټه پورته کړئ.
اغلاس درته ګران دوستان لکه څنګه چې تاسو ول د توضیح په خیر سره خلاص و کوم شاګردان چې دلته ول حاضرین ول په ټولو باندې بایکونه او کتابچې کوم سامان مرتراول ټول الحمدلله په ورسېدل پراپره او داسې کوم بایکونه چې تاسو وینئ پاته دي هغه د هغه شاګردانو د هغه یتیمانو حق ده چې نن شنبې ورځ د هغه نه دي راغلي د ځینو یتیمانو سرپرستان چې دي د یو شپې لپاره هغه د دغه دارالیتام نه بیا کور ته چې بیا سهار اوس شنبه سهار وختي ده چې تر اوسه پورې ځین نه دي حاضر سوي نو هغه تللي دي نو دا کوم بایکونه او کوم حق چې د کوم یتیمان پای دا به انشاءالله تعالی دغه دارالیتام امیر صاحب چې کوم د مولوي صاحب محترم هغه ته به سپارو چې هر وخت هغه شاګردان حاضر سول هغه یتیمان شاګردان حاضر سول دغه دارالیتام ته انشاءالله تعالی چې هغو ته به وسپاري نو تاسو نه مننه چې تر دې وخته راسره وئ کور مدان